خبره دا ده چې کومه دعا مونږ کوو کم از کم دعا خو د الله نه غوښتلو په معنا راځي چې په دې خو پوه شو چې مونږ څه غواړو دا خو معلومه ده چې د رب نه غواړو دعا یو اهم عبادت دی او بیا په مونځ کې چې دعا وشي الله تعالی قبلوي اللهم یا الله انا نستعینک یقینا طلب د مدد کو مونږه ستانه دې کې ګوره عظیمه دعوه مونږه وکړه چې الله مونږه مدد طلب کو ستانه طلب په هغه وخت کې راشي چې کله د انسان ضرورت راشي او په انسان باندې تکلیف او مصیبت راشي نو ته دې کې دا دعوه کې چې یا الله زه طلب د مدد خاص تانه کوما زه بابا ته نه ځم زه مزار ته نه ځم زه بت ته نه ځم زه پیر او فقیر نه غواړم یا الله فقط ستانه غواړم بهترین عقیده ده او یو ښه الفاظ درانه الفاظ په دې کې مونږه یو وعده کوو الله تعالی سره نو په کار چې دا وعده مونږه پوره کو بیا ونستغفرک یا الله مونږه طلب د بخنه کو خاصتانا ګناهونه مونږه کړی دي یا الله عفو تا سره ده په نعمتونو کې اوچت نعمت د الله تعالی چې په بندگانو باندې دی هغه د توبې دروازه ده چې هر وخت کولاو د انسان لپاره انسان ګناهګار دی لیکن د ګناه سره سره الله مهربانه هم دی لیکن کمزوري دا ده چې مونږه الله ته ادریګو الله ته اجرو د الله نه وغواړو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قول زبار بار پیش کوم هغه وزه دي خبر نه یریګم چې ستاسو دعاګانې به قبول نشي یا به ستاسو توبې قبول نشي لیکن د دې خبره نه ماته ضرور یره راځي چې تاسو به دعا مختل پرې دی توبه استل به پرې دی او حقیقت کې موږ نن توبه نو باسو پرونه ما دی عرب قول وکاته وی بعضی ګناهګار به داسې وي چې هغه به د ګناه په سبب جهنم ته لاړ شي وی هغه به وګوري د هغه ملګري چې په دې ګناه کې ورسره شامل وو یا ګناه ته هغه راوستي وو هغه ملګری د ګناه باعث ګرځېدلی وو هغه د لاس ته نیولې وو ګناه ته یې بوتلی وو هغه به موجود نه وي هلته تپوس به وکړي ورته به وویلی شي چې ستا د مرګ نه پس هغه توبه ویستې ده څومره بدبختي ده ونؤمن بک مونږ ایمان لرو په تا باندې یا الله زمونږ ایمان په الله تعالی دی ایمان په معنا دی یقینا پتا دی یا الله بخنم تکې او گناهونم تماف کې او مددم زمونږه تکې ونؤمنو مونږه ایمان لرو بک پتا باندې یا الله ونتوکل علیک مونږ ځان سپارو پتا باندې توکل او بروسه کو اعتماد کو یا الله پتا باندې چې څومره پریشانې راځي څومره مصیبتونه راځي په هر قدم باندې یا الله تا ته محتاج یو او پتا باندې ځان سپارو پتا باندې الله توکل کو پتا باندې اعتماد کو هر کار چې شروع کو یا الله ستا په توکل شروع کو پتا باندې اعتماد دې مونږ ځکه شروع کو یا الله په دې ټول امورو کې کاغه دینی کارونه دي او کاغه د دنیا کارونه دي یا الله تر سره مدد وکي ځکه مونږه اعتماد پتا دې مونږ ځان سپارلې پتا دې مونږ توکل پتا کړې دې ونتوکل علیک یا الله مونږ بروسه کو پتا باندې توکل کو پتا باندې ځان سپارو پتا باندې اعتماد هم پتا باندې دی ونسنی یا الله بیان کو خیرات د خیسته صفاتونو د کامل صفاتونو ونثنی صفاتونه بیانو تا ته د خیر یا الله چې کوم صفاتونه دي هغه مونږه تا ته بیانو د کی واجبہ مقصد دی مونږه دا نه وایو چې بابا بچی ورګي بابا میخي ورګي میلی سے بیماران او لیونی خکې داتا رزق دینے والا معنی دا رزق داتا ورکی نانا گنج بخش خزانی بخی چې بیمار شم هو یشفین یا الله ته شفا راکې و اذا مرضت فهو یشفین دعاګانې یا الله مونږ ته نه غواړو مونږ د مخلوق صفاتونه نه بیانو مونږ یا الله ستا صفاتونه بیانو په زړه کې ستا صفاتو ته ځای ورکو دې کې عجیبه خبره ده چې کله یو بنده د چا صفت بیانوي نو په زړه کې ورسره محبت پیدا کیږي او محبت مضبوطیږي اذا تکرر چې کله یو سړی بار بار د چا صفات مکرر بیانوي نو اعتماد به پیدا کیږي زړه کې ځای پیدا کیږي مینه پیدا کیږي یا الله موږ ستا صفات بیانو چې ستا مینه زمونږ په زړه کې پیدا شي زمونږ اعتماد پتا باندې پیدا شي او یا الله دا توفیق هم ته مونږ ته راکړي ونثني علیک صفاتونه بیانو ستا الخیر د خیر ونشکرک او یا الله شکر ادا کو ستا د هر نعمت شکر ادا کو یا الله توفیق هم ته راکړي صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام د دوه شیانو نوم دی
نیم پکې شکر دی، نیم پکې صبر دی، بعضی مصائب دي، بعضی نعمتونه دي. یو بل حدیث کې د تذکرہ راغلی دا، نبی علیہ السلام فرمایي د مؤمن مسلمان حال ډیر عجیبه دی. که نعمت ورته میلاو شو، خوشحالي ورته میلاو شو، بچي ورته میلاو شو، کور او ګاډي سورلۍ وغیرہ، که کم نعمت هم د الله میلاو شو او د شکر ادا که فله اجر، نعمت هم دی او ثواب هم دی، څومره بهتري. او که مصیبت ورته ورسېده، تکلیف ورته ورسېده، پریشانی ورته ورسېده، تاوان یې وکړ، مال یې ضایع شو، اور ولګېده، سیلاب پرې راغی، غلطې نه څه یوړل او صبر یې وکړ، فله اجر، بیا هم ورته اجر دی. مسلمان ته پکار دی چې په هر حالت کې توجه الله ته وکړي. موږ ته پکار دی چې په هر نعمت د الله تعالی شکر ادا کړو. چې څومره نعمتونه دي، په دې شکر ادا کولو کې دوه غټې فایدې دي. د موجوده نعمتونو محافظه هغه شکر دی. د نش نعمتونو چې نشته او زما او ستا ورته ضرورت دی او ارمان هم دی، هغې دپاره جالب شکر دی. شکر اوچت نعمت دی، لہذا شکرګزار بندگان د ځان نه جوړ کړئ. نو دلته مونږ دا دعوه کوو ونشکرک، یا الله ستا شکر ادا کوو. شپه شوه پویترو باندې ولاړ یو، ستا عبادت ته ولاړ یو، یا الله په دې شکر ادا کوو. څومره نعمتونه دي، په دې ټولو نعمتونو کې اوچت نعمت هغه دینی نعمتونه دي چې انسان ته د عبادت توفیق میلاو شي. په دې پرفتن دور کې، مادي دور کې چې هر څوک دنیا پسې ټوپونه وهي، دنیا باندې حملې کوي او دنیا راټولوي، حلال او حرام نه ګوري، بس محلونه دي، کاروبارونه دي، پلازي دي، هر څوک په یو مهنت کې شروع دی، په یو فکر کې دی، په یو دوړ کې دی، بس د دنیا جمع کوله، د دنیا حاصلوله، که حلال وي که حرام وي، که پاک وي که ناپاک وي، د آخرت هیره. لیکن په دې کې زه تا ته ودرېدم، تا توفیق راکه، د حلال رزق د ګټلو توفیق دې راکه، د حلال رزق دپاره بار لاړم، مزدورۍ ته لاړم، دندې وظیفې ته لاړم، خپل دکاندارۍ ته لاړم، او یا الله پاک رزق مې وګاټه، تا راکه، په دې شکر ادا کوم. خپل بچي مې موجود دي، یا الله په دې شکر ادا کوم. روغ رمټ په دې شکر ادا کوم. ټول نعمتونه ځان ته مخې ته کا وایه چې ونشکرک، یا الله په دې ټولو نعمتونو باندې زه خاص تا ته شکر ادا کوم. نو بیا چې کوم نعمتونه موجود دي، د دې حفاظت به رب العالمین کوي. چې کوم نشته، ستا ورته ضرورت دی یا ستا ارمان دی، الله به هغه درکوي، الله به ته هغه نصیب کوي او خیر به پکې بیا رب العالمین اچوي. نو ونشکرک، یا الله خاص تا شکر ادا کوو. ولا نکفرک، یا الله ناشکري نه کوو، د ناشکري نه مونږ وساتي. د ټولو نه لویه ګناه هغه د رب ناشکري ده. نن مونږ په ناشکرۍ کې اخته یو، ځکه زمونږ په نعمتونو کې برکت نشته، په رزق کې خوند او مزه نشته. چې کوم نعمتونه الله تعالی درکړي په هغې کې نظر بند کا او هر نعمت ته ګوره او شکر ادا کوه. د ځان نه اوچتو خلکو ته مه ګوره. د دنیا په لحاظ سره چې هغوی سره پلازي دي، هغوی سره غټ غټ ګاډي دي، هغوی سره غټ غټ کورونه دي، غلی شه، الله نه شکر ادا کړه په خپل نعمتونو باندې. دا تا ته چې کوم الله نعمت درکړې، تا ته معلوم دی که حلالو باندې ګټلې، نو شکر ادا کړه. خلکو سره دي، د خلکو د مالونو حساب هغوی ته پرېږده، په چا باندې بدګماني مه کوه، لیکن په خپلو نعمتونو شکر ادا کړه. نخلعو او جدا کوو مونږه، په سیټ کېږو مونږه، بایکاټ کوو مونږه. ډېر عجیبه جمله ده، په دعای قنوت کې مونږ وایو یا الله مونږ بایکاټ کوو د چا، د هغه چا چې هغه کافر دی. ونترکو او پریدو مونږه من هغه څوک یفجرک چې نافرماني کوي ستا. یا الله زه یې واجبه غوندې وعده کوم تا سره چې زه جدا کېږم، زه بایکاټ کوم. یا الله د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق الحب لله، زه محبت کوم خاص تا دپاره. والبغض لله، زه بغض ساتم، کینه که چا سره ساتم، نفرت کو کوم، هغه هم ستا دپاره. زما بغض او حسد هغه په دین او دیندارۍ باندې دی چې څوک نیکي طاعات او عبادات والی، هغه سره ښه تعلق قایموم، ښه تعلق ساتوم. چې څوک نافرمان دی، څوک ګناهګار دی، څوک فاسق او فاجر دی، هغه سره نه کینم، هغه سره تعلق نه قایموم، هغه سره په کارونو د ګناه کې مدد نه کوم، زه ورسره نه شاملېږم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ستا ارشاد دی چې نیکو کارونو کې خلکو سره تعاون وکړئ او د ګناهونو او بدو کارونو کې چا سره مدد مه کوئ، چا سره ودرېږئ مه. یا الله مونږ بایکاټ کوو، مونږ جدا کېږو. دلته مونږ یو عجیبه دعوه وکړه، یو عجیبه دعا مونږ وغوښتله، یو عجیبه مطالبه مونږ وکړه، او الله سره مونږ دلته یو قسم وعده وکړه. څه مو ویلې؟ نقلعو ونترکو. دواړه الفاظ دي خو ډېر درانه الفاظ دي. من یفجرک،
مونږ په دعای قنوت کې الله تعالی ته د شپې اخري رکعت دی اخري دعا ده او اخري وعده رب سره کوو چې مونږ غل سره دوستانه نه کوو مونږ سودخور سره دوستانه نه کوو ډیر خلک داسې وو چې ګناهګاران نو فاسقان نو فاجران نو پوډریان نو چرسیان نو دوی سره کېناستل د دوی صحبت د دوی مجلس په اثر وکړه ګناهګار شول فاسقان شول غل شول نیکانو سره کېنه نیک بدن نه جوړ شي که بدانو سره کېناستي تباہ او برباد بشي نو موږ یو وعده کوو الله سره ونخلع ونترك من يفجرك اللهم یا الله ایاک خاص تا ته نعبد موږ عبادت کوو دا په سورۃ فاتحه کې موږ دا وینا کوو دلته په دعای قنوت کې الله ته وایو چې الله موږ ستا عبادت کوو د عبادت چې څومره اقسام دي هغه تا پورې خاص کوو اهم عبادت دعا ده دعا مستانه غواړو ولکا نصلي او خاص تعالی یا الله مونږه منځ کوو ونسجد او سجده کوو مونږه تا ته د سجدې تخصیص وکړه بعض زیارتونه به تاسې کتلي باباګانو ته سجدې کوي زیارتونو ته سجدې کوي خپلو پیرانو ته سجدې کوي او په دعای قنوت کې څه وینا کوي چې یا الله مونږ تا ته سجده کوو ونسجدو یا الله خاص تا ته سجده کوو ویلیک نسعی او یا الله تا طرف ته درځغلو تا طرف ته درمنډې وهو تا بار بار ویل چې سارعو سابقو هر څه پرېږدو چې کله الله اکبر اواز د جومات نه راشي نو خپل کار پرېږدو زمینداره پرېږدو خپله ګډه دنیا پرېږدو یا الله ستا عبادت کې ودرېږو مونږ الله اکبر کو یا کار اهل او عیال او ارث رستو پریدو یا الله خاص تا ته ودرېږو نخفضو د نخفضو خپله معنا د خدمت ده او خدمت د هر چا د شان سره جدا جدا وي یا الله مونږ ستا خدمت کوو نو الله خدمت د الله عبادت دی الله ته زاری کول دي الله ته جرا کول دي فریاد کول دي خپلې پریشانۍ هغه ته مخې ته کول دي خپل مصیبتونو حل د هغه نه غوښتل دي خپل حاجتونه پوره کول په هغه باندې دي نو د عبادت ټول اقسام یا الله تا ته کوو نخفضو یا الله مونږ جلتی کوو تلوار کوو په هر نیک عمل کې ستا دپاره ټول عبادتونه یا الله تا ته کوو دې ته مونږ جلتیم کوو او دې ته مونږ په منډه ورځو یا الله تیره نه قبول کړي و الیک نسعی او ستا طرف ته کوشش کوو منډه وهو نخفضو تلوار کوو جلتی کوو په هر نیک عمل کې خدمت کوو ستا یا الله عبادت کوو ستا کله دا ټولې دعاګانې وغوښتي دا یو قسم وسیله شوه اخره کې دا بنده الله ته یو سوال کوي ونرجو یا الله مونږ امید ساتو رحمتک د رحمت ستا ونخشى عذابک یا الله یو لوی شي هغه ستا عذاب دی مونږ یریږو د عذاب ستانه مونږ د خپل عذاب نه وساته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ان عذابک یقینا عذاب ستا بالکفار ملحق کافرانو پورې پیوست شوی دی هغوی باندې به همیشه وي هغوی پورې خاص دی د ګناهونو د وجنه بعضې مؤمنانو باندې هم عذاب دی یا الله د هغې ګناه د وجنه په دنیا کې موږ د عذاب نه وساته او د آخرت د ورځې چې هغه لوی عذاب دی د هغې نه موږ وساته او د جهنم نه موږ ته پناه راکړه ډېره بهترینه دعا ده انشاءالله څه نورې دعاګانې هم دي چې هغه موږ په وترو کې لولو هغې به معنا کوو د دې نه علاوه څومره عربي دعاګانې دي هغه ته په وترو کې لوستی شي او د الله نه یې غوښتی شي لیکن اهم شی دا چې په معنا باندې